سلامونه علیکم هیله کوم دوستان الله پاک دې وکړي چې جوړ او د صحت جامع مو پتان وي دوستانو د تیر درس په دوام د 12 ټولګي د ریاضي د دویم صفحه کې د عمومي تمرین لومړی مثال ده مثال سوال په دې شکل ده وایي د وای مساوي کېږي x مربع منفي x دا یو منحني ده د دې منحني سره د ماماس مایل په 3 او 0 نقطه کې پیدا کړئ خارجي سوال حل کوم د نیوټن د خارجي قسمت څخه لیمیټ نیسو په دې رقم لیمیټ کچېرې h تقرب کې 0 ته د fx جمع h منفي fx تقسیم پر h ښه د دې فورمول په اساس موږ کولی شو د دې منحني سره د ماماس مایل په دې نقطه کې پیدا کړو راځو د x په ځای 3 وضع کوو او نور په همدې طریقې مخته ځو په دې شکل عمل کوو ښه مساوي کېږي په لیمیټ که چیرې h تقرب کې 0 ته د x مربع په ځای دوستانو دلته د x په ځای x جمع h لیکو او منفي د fx تابع یا منحني په خپله لیکو دلته x مربع ده په دې شکل لیکو چې x جمع h کل مربع ځکه موږ د x په ځای x جمع h ولیکل پس منفي د x په ځای x جمع h x جمع h منفي د fx په فورمول کې fx چی ده خپله x مربع منفي x fx موږ دلته y لیکلی y یا fx د دې په ځای کې fx ولیکو هم هېڅ فرق نه کوي ښه تقسیم دی پر h راځئ ساده کوو یې دوستانو لیمیټ که چیرې h تقرب کې 0 ته دلته انکشاف ورکوو د جمع b کل مربع په اساس x مربع جمع 2 hx جمع h مربع منفي دی دا منفي په دې قوس کې ضربوو منفي x منفي h دا منفي په دې قوس کې ضربوو منفي x مربع منفي په منفي کې مثبت x تقسیم دی پر h دوستانو راځئ په صورت کې مثبت x او منفي x دا یو بل سره خلاصوو دلته x مربع او منفي x مربع دا یو بل سره خلاصوو نور په خپله رالیکو دا مساوي کېږي په لیمیټ که چیرې h تقرب کې 0 ته 2hx په صورت کې پاتې 2hx جمع h مربع جمع سره دا خلاصو دا منفي h پاتې ده منفي h تقسیم دی پر h دوستانو په صورت کې h په دې خط کې هم شته په دې کې هم شته په دې کې هم شته h مشترک نیسو په دې شکل ښه که h مشترک ونیسو دلته پاتې کېږي 2x مثبت د دې نه چې h مشترک ونیسو خالي h پاتې کېږي او د منفي h نه چې h ونیسو منفي یو پاتې کېږي تقسیم دی پر مخرج کې h د مخرج h د صورت د h سره خلاصېږي دوستانو په دې شکل دا مساوي کېږي په لیمیټ که چیرې h تقرب کې 0 ته دوستانو لیمیټ نوی سره لیکو راځو دا h د h سره خلاصو لیمیټ که چیرې h تقرب کې 0 ته د 2x جمع h منفي یو پاتې ده راځو د لیمیټ د h قیمت په تابع کې وضع کوو یا په منحني کې وضع کوو کله چې دلته د h په ځای 0 وضع کړو 2x منفي یو پاتې کېږي په دې شکل دا مساوي کېږي پر 2x منفي یو راځو موږ دلته ویلي وو چې د x په ځای څه وضع کوو 3 وضع کوو یعنې x مساوي کېږي په 3 دلته ښه
دا البته موږ د منحني سره د ماماس مایل پیدا کوو. مایل که زه ولیکم مایل مساوي کېږي په 2x منفي 1 مساوي کېږي د x په ځای قیمت لیکم x مساوي کېږي په 3 دلته د x قیمت 3 ده 2 ضرب 3 منفي 1 مساوي کېږي پر 15. همدغه جواب دی دوستانو. راځئ دوستانو دویم سوال ده. دویم سوال په دې شکل ده د y مساوي کېږي یا f x مساوي کېږي په 2x مربع تابع متوسط تغییرات د دریو نه تر څلورو انټروال کې په لاس راوړئ. نو دوستانو موږ د دې سوال د عنوان په مربوط عنوان کې داسې ویلي وو چې د تابع او د متحول د زیاتوالي خارجي قسمت د تابع منځنی یا متوسط تغییر وایي. فرمول په دې رقم دی چې دلتا واي تقسیم پر دلتا x مساوي کېږي په f x2 منفي f x1 تقسیم دی پر x2 منفي x1. دوستانو دلته په دې ځای کې د موږ x1 دا ده او x2 دا ده. نو راځو په ډېره اسانۍ سره سوال حل کوو. په دې رقم عمل کوو. مساوي کېږي په دلتا واي تقسیم پر دلتا x یا د تابع متوسط تغییرات منځني تغییرات مساوي کېږي. راځو د موږ تابع 2x مربع ده. موږ دلته وایو چې f x2 یعنې په تابع کې د x په ځای د x2 قیمت ایږدو. راځو 2x2 2x مربع یعنی 2x2 مربع منفي 2x1 مربع تقسیم دی پر x2 منفي x1. دا مساوي کېږي دوستانو د x2 قیمت څه ده 4 ده. دا مساوي کېږي 2 ضرب د 4 مربع منفي 2 ضرب د x1 قیمت 3 ده 3 مربع تقسیم دی پر x2 منفي x1 4 منفي 3 4 منفي 3 دلتا y تقسیم دی پر دلتا x مساوي کېږي پر یا د تابع منځني تغییرات مساوي کېږي په 4 14 کېږي 14 په دوه کې 2 دېرش 2 دېرش منفي 3 په دوه کې 9 په دوه کې 18 تقسیم دی پر 4 منفي 3 4 منفي 3 یو کېږي یا 4 منفي 3 لیکو مساوي کېږي په 4 تقسیم دی پر د 4 یو مساوي کېږي په 14. دوستانو همدغه جواب ده. راځو دریم سوال ده. دریم سوال ده د f x مساوي کېږي په 2x مربع منفي 3x په توان منفي 1 یوه تابع راکړې ده. د دې تابع مشتق نیسو. راځو د توان لرونکې تابع په شکل په اساس چې مشتق نیسو. په دې رقم مخکې موږ ویلي وو چې که چیرې f x مساوي کېږي x په توان د n د دې په اساس د دې مشتق چې موږ نیسو د f زبر مساوي کېږي یا مشتق مساوي کېږي په n ضرب د x په توان د n منفي 1. د دې په اساس راځو مشتق نیسو. راځو د تابع ده f x مساوي کېږي پر 2x مربع منفي 3 ضرب د x په توان منفي 1. دوستانو راځو د دې نه موږ داسې مطلب واخیستو چې ضرب د توان د دې x ضریب 1 ده ضرب د توان یې n ده. n ضرب د 1 n کېږي ضرب د کله چې توان ضرب د ضریب کړو د توان نه 1 کموو د n نه 1 کم کړو. دلته عین شکل عمل کوو. f زبر x مساوي کېږي یا د دې مشتق مساوي کېږي په 2 ضرب د 2 په خپله ضرب د توان یې 2 ده ضرب د x په توان دی د 2 نه چې یو لاړ شي یا 2 منفي 1 هماغه یو پاتې کېږي. که ولیکو که ونه لیکو فرق نه کوي. منفي
درې ضرب د دې دوان مان په یو ده ضرب د x په توان د مان په یو او مان په یو کله چې توان ضرب د ضریب کوم مان په یو بل یو ترې کم کړو ښه f زبر x مساوي کېږي په دا بلو کې څلور x یو توان کې ونلیکو فرق نه کوي ښه راځئ دوستانو منفي ضرب د منفي مثبت کېږي مثبت درې په یو کې درې کېږي x په توان دی منفي یو او منفي یو منفي دوه کېږي همدغه جواب دی دوستانو راځئ څلورم سوال د y مساوي کېږي x منفي یو د جذر لاندې تابع مشترک پیدا کوو د دې تابع مشترک زموږ څه وخت راځئ د دې مشترک پیدا کوو د دې مشترک د جذري تابعګانو پر اساس پیدا کوو موږ ویلو که چېرې یوه تابع y مساوي کېږي u یوه تابع ده د x د جنس یا د هر متحول د جنسه یوه تابع ده د دې مشترک چې کله موږ پیدا کولو داسې فورمول موږ درلودو y زبر یا د دې مشترک مساوي کېږي په u زبر چې د هر متحول له نظره تابع ده د هغې مشترک نیسي د هماغه تابع تقسیم د پر دوه ضرب د یو ته جذر لاندې راځئ دوستانو د دې په اساس د دې مشترک نیسو راځئ په دې شکل عمل کوو تابع y مساوي کېږي یا f x ولیکو هېڅ فرق نه کوي y مساوي کېږي په x منفي یو ته جذر لاندې ښه y زبر مساوي کېږي په یو دلته په دې سوال کې یو موږ داسې لرو چې y مساوي کېږي x منفي یو ته جذر لاندې دلته د دې فورمول سره که مقایسه کړو د موږ یو مساوي کېږي x منفي یو راځئ په صورت کې موږ دلته وایو چې د یو نه مشترک ونیسو یو شی ده یو x منفي یو دی دې مشترک چې ونیسو د دې مشترک د x ضریب هم یو ده توان یې هم یو ده نو یو ضرب د یو زبر یا د دې تابع مشترک مساوي کېږي توان ضریب یو x د x د توان نه چې یو کم کړو د x توان صفر کېږي هر عدد په توان د صفر مساوي کېږي یو ضرب یو هماغه یو کېږي منفي د ثابت عدد مشترک صفر ده هغه نه لیکو خالی مشترک یو شو دوستانو تقسیم دی پر دوه ضرب دی هماغه یو ته جذر لاندې د یو قیمت درجه موږ x منفي یو ده x منفي یو ته جذر لاندې همدغه حل ده دوستانو همدغه سوال ده که چېرې موږ د مشترک د تعریف څخه په ګټه اخیستلو سره دا سوالات راځي په دې رقم عمل کوو د مشترک تعریف موږ داسې کړی و لیمیټ یا y زبر مساوي کېږي په لیمیټ که چېرې h تقریب و صفر ته د f x جمع h منفي f x تقسیم دی پر h تقسیم دی پر h په دې رقم د مشترک تعریف کړی و راځو ښایي همدغه تابع د تعریف په اساس د دې تابع مشترک نیسو y زبر مساوي کېږي په لیمیټ که چېرې h تقریب وکړي صفر ته دوستانو د x په ځای x جمع h لیکو د موږ تابع f x ده دلته موږ ته وایي چې f x جمع h د x په ځای x جمع h لیکو راځو د x په ځای x جمع h منفي یو په خپله منفي یو ته جذر لاندې ښه منفي دی دلته فورمول کې بیا وایي منفي f x همدغه قیمت دی y یا f x هر شی ولیکو فرق نه کوي منفي x منفي یو ته جذر لاندې تقسیم دی پر h په خپله راځئ دوستانو د تابع صورت او مخرج تابع د صورت په مزدوج کې دربغو دا مساوي کېږي په لیمیټ که چېرې h تقریب وکړي صفر ته x جمع h منفي یو په جذر لاندې منفي x منفي یو په جذر لاندې نه ځایږي دوستانو راځئ دلته لیکو
دا مساوي کېږي په لیمټ کې چې h تقریبا په صفر ته x جمع h منفي یو په اجازه لاندې منفي x منفي یو په اجازه لاندې تقسیم دی پر h ضرب د صراط مخرج د صراط په مزاویه شکل دربو د صراط مزاویه په دې رقم دی x جمع h منفي یو فقط دا علامه منفي ده مثبت کېږي مثبت x منفي یو په اجازه لاندې تقسیم دی پر همدغه شی x جمع h منفي یو په اجازه لاندې جمع x منفي یو په اجازه لاندې راځئ دوستانو په صراط کې که چیرې دا دوه قوسونه په نظر کې ونیسو یو قوس دا او یو قوس دا په دې شکل دا دوه قوسونه د a جمع b ضرب د a منفي b شکل لري که چیرې موږ فرض کړو چې دا a ده او دا b ده a منفي b ضرب د a جمع b چې د دې د ضرب فصل په دې رقم کې a منفي b ضرب د a مثبت b مساوي کېږي په a مربع منفي b مربع راځئ وښایي لاندې لیکو په دې شکل دا مساوي کېږي په لیمټ که چیرې h تقریبا په صفر ته a مربع منفي b مربع یعنی x جمع h منفي یو مربع x جمع h منفي یو په اجازه لاندې مربع دوستان مربع یې د اجازه سره خلاصېږي ښایي بیخي یې همداسې اسانه ورسره خلاصوو منفي دی دلته قوس خلاصوو چې دلته موږ د a قیمت هم یوه افاده ده د b قیمت یوه افاده ده نو راځو x جمع h منفي یو منفي b مربع د موږ د b قیمت x منفي یو ده x منفي یو همدارنګه دا هم په اجازه لاندې مربع کېږي اجازه یې د مربع سره خلاصېږي پاتې کېږي همدا x منفي یو تقسیم دی پر h ضرب دی x جمع h منفي یو په اجازه لاندې جمع x منفي یو په اجازه لاندې قوس دلته بندوو ښه دوستانو خدای دې وکړي چې معلوم شي دا ښه په دې شکل شو لیمټ که چیرې شته کارو کیسې پته دا دواړه قوسونه مې د بل سره ضرب کړل x جمع h منفي یو منفي x منفي یو تقسیم دی پر h ضرب دی په مزاویه کې همدغه هر شی چې دي دا مساوي کېږي په دوستانو په صورت کې لیمټ که چیرې شته کارو کیسې پته x جمع h منفي یو په خپله x جمع h منفي یو په خپله دا منفي علامه په دې قوس کې ضربېږي دا چې قوس کې ضرب شي منفي x او مثبت یو تقسیم دی پر h ضرب دی x جمع h منفي یو په اجازه لاندې جمع ورسره x منفي یو په اجازه لاندې ښه دوستانو په صراط کې مثبت یو د منفي یو سره خلاصېږي او منفي x د مثبت x سره خلاصېږي په صراط کې پاتې شول خالي h دا مساوي کېږي چې خالي h پاتې شول دوستانو په نور لیمټ هم تماموو خلاصوو یې دوستانو په یو بل شی هم د خلاصېدو وړ دي کله چې دا x او یو موږ یو د بل سره خلاص کړل په صراط کې خالي پاتې کېږي h د دې h سره خلاصېږي په مخرج کې h د دې ټول قوس سره د ضرب حالت کې د دې سره خلاصېدای شي په صراط کې پاتې شول یو او په مخرج کې پاتې شول همدغه یو قوس راځو د لیمټ که چیرې h تقریبا په صفر ته یعنې د h قیمت په تابع کې ورته کوو ګورو چې څنګه قیمت په لاس راځي دا مساوي کېږي په صراط کې پاتې شول خالي یو تقسیم دی پر په مخرج کې پاتې دي x په خپله جمع ورسره h د h په ځای چې صفر وضع کړو دوستانو هماغه شی کېږي چې ورسره جمع کړو چې د منفي کړو هماغه شی کېږي x خالي منفي یو لیکم
منفي یو په جذر لاندې جمع ورسره دلته د h قیمت نشته چې وضع کوم x منفي یو په جذر لاندې په خپله لیکم مساوي کېږي په y زبر خالی یعنی لیمیټ د دې مشتق چې موږ ونیو مساوي کېږي په یو تقسیم دی پر x منفي یو جمع x منفي یو دا چې یو سره جمع کړو دوه ضرب دی x منفي یو په جذر لاندې کېږي همدغه جواب دی دوستان y زبر مساوي کېږي یو تقسیم په دوه ضرب دی x منفي یو جذر لاندې راځو پنځم سوال د x مساوي کېږي په یو ټکي کې د y مساوي کېږي 2x مربع جمع x تابع د مماس خط معادله پلاس راوړئ راځو د دې تابع د مماس خط معادله په دې ټکي کې پلاس راوړو په دې شکل عمل کوو دوستانو راځو په لومړي کالم کې دوستانو د دې تابع مشتق نیسو مشتق د دې په خاطر نیسو چې د دې تابع تانجان پیدا کوم یا مایل پیدا کوم ښه راځو په دې شکل عمل کوو د دې مایل مساوي کېږي په لیمیټ که چیرې h تقریبا کیسې پرته د f x جمع h منفي f x تقسیم پر h راځو دا مساوي کېږي دوستانو یوه یادونه به وکړو چې مایل یې په x مساوي کېږي په یو نقطه کې پیدا کوو راځو د x په ځای عین لکه مخکې مثال کې x جمع h لیکو یا ساده مشتق هم نیولی شو y زبر مساوي کېږي څلور x جمع یو په دې رقم هم نیولی شو راځو د تعریف څخه ګټه اخلو د تعریف په اساس پیدا کوو ښه مساوي کېږي په لیمیټ که چیرې h تقریب کو کیسې پرته که چیرې h تقریب کو کیسې پرته دوه ضرب دی د x په ځای x جمع h x جمع h مربع جمع ورسره x جمع h دلته هم د x په ځای او منفي دی fx fx 2x مربع منفي مثبت x تقسیم پر هماغه h ښه راځو دوستانو لږ یې ساده کوو دا مساوي کېږي په لیمیټ کې چیرې h تقریب کو کیسې پرته دې ته انکشاف ورکوو دا کېږي x مربع جمع دوه h ضرب x جمع h مربع دا دوه چې په قوس کې ضرب کړو په دې شکل کېږي انشاءالله په دې کې مشکل نه وي دوه x مربع جمع څلور h ضرب د x دلته چې x مربع جمع دوه h x چې دوه نور ورسره ضرب کړو دوه څلور h x کېږي جمع ورسره دوه h مربع دلته چې دې ته انکشافات کړو h مربع کېږي چې په دوه کې ضرب کړو دوه h مربع کېږي مثبت x مثبت h په خپله دا علامه په قوس کې ضرب کوو دوستانو منفي دوه x مربع منفي x تقسیم دی پر h راځو دوستانو په صورت کې چلو مثبت منفي دوه x مربع منفي دوه x مربع یو د بل سره خلاصېږي دوستانو مثبت x او منفي x یو د بل سره خلاصېږي دوستانو نور شی نشته چې خلاص شي د بل سره کوم راځو مخکې ځو دا مساوي کېږي پر لیمیټ که چیرې h تقریب کو کیسې پرته څلور h x جمع دوه h مربع دا پاتې او مثبت h پاتې نور په صورت کې چای نه پاتې دوستانو تقسیم دی پر h په صورت کې h مشترک نیسي دوستانو په دې شکل کې چیرې مساوي کېږي په لیمیټ کې چیرې h تقریب کو کیسې پرته h چې دلته مشترک ونیسو څلور x پاتې کېږي څلور x د دې نه چې h مشترک ونیسو مثبت دوه h پاتې کېږي او د دې نه چې h مشترک ونیسو یو پاتې کېږي h مشترک ونیول دوستانو په دې شکل
تقسیم دی پر h. دوستان په صورت کې په مخرج کې چې یو بل سره خلاصېږي راځو په تابع کې د h قیمت وضع کوو. دلته د h قیمت نشته نور لیمیټ ختموو. څلور x خپله جمع دوه ضرب د h. د h په ځای چې قیمت وضع کړو دوه ضرب صفر صفر کېږي که ولیکي که ونه لیکو فرق نه کوي. یا د دې سره جمع منفي کړو فرق نه کوي. جمع یو پر خپله. دوستان راځو موږ ویلي وو چې د دې مایل په x مساوي کېږي یو نقطه کې پیدا کوو. مساوي کېږي پر مایل یې مساوي کېږي په x صفر نقطه کې مساوي کېږي پر دوه په څلور په یو کې څلور جمع یو پنځه کېږي. دا یې دوستانو د x مساوي کېږي په یو نقطه کې د دې تابع مایل شو یا د دې منحني مایل شو. ښه راځو په دویم قدم کې څه کوو دوستانو. په دویم قدم کې راځو د مایل معادله لیکو. د هغه معادله لیکو باقي د تابع د خط معادله لیکو. د خط معادله په دې شکل لیکو چې y منفي y1 مساوي کېږي په m ضرب د x منفي x1. دوستانو دلته موږ وای خپله وای ده y1 قیمت نه لرو نو د m قیمت لرو. x خو په خپله x ده د x1 قیمت لرو. راځو د y1 قیمت پیدا کوو. راځئ موږ دلته وایو چې y مساوي کېږي په 2x مربع جمع x. د x قیمت هم لرو. راځو د دې نه د y قیمت پیدا کوو په دې شکل دوستانو. موږ وایو چې y مساوي کېږي په 2x مربع جمع x. 2x مربع جمع x y مساوي کېږي په 2 ضرب د x په ځای چې یو وضع کړو یو مربع یو په دوه کې 2 یو جمع 2 جمع یو مساوي کېږي په 3. د y قیمت 3 شو دوستانو. د x قیمت یو د y قیمت 3 او د دې منحني مایل په x مساوي کېږي په یو نقطه کې مساوي په 15 شو. ښه راځئ اوس د خط په معادله کې وضع کوو او د تابع د مماس خط معادله په واسطه لیکو. راځو په دې شکل y په خپله منفي د y قیمت 3 ده ښه y منفي y1 مساوي کېږي پر د m قیمت موږ پیدا کړی 15 ضرب د x منفي x1. x په خپله د x قیمت هم یو د x1 قیمت یعنې همدا د x1 قیمت یو. ښه مساوي کېږي په y درې د مساوات دې طرف ته راغلو دې خوا پاتې کېږي y مساوي کېږي په دا په 15 په کاغذ کې دربه 15x منفي 15 کېږي. 15x منفي 15 کېږي. دوستانو منفي 3 چې د مساوات دې خوا راواړوو مثبت 3 کېږي. په آخر کې هم دې خوا دې y مساوي کېږي په y مساوي کېږي په 15x په خپله منفي 15 او مثبت 3 منفي 2 کېږي. دوستانو د مماس خط معادله یې د دې تابع د مماس خط معادله همدغه ده 15x منفي 2. دوستانو شپږم سوال دی یوه تابع راکړې ده د دې تابع مشترکې ده زموږ تابع ده y مساوي کېږي 2x تقسیم پر منفي x جمع 4. راځئ د دې مشترک پیدا کوو. د دوو تابعګانو د تقسیم پر اساس موږ یو فورمول ویلی وو. په دې شکل کې چیرې یوه تابع په دې شکل وي y مساوي کېږي f تقسیم پر g. په داسې صورت کې چې f او g دوی تابعګانې دي نو د دې مشترک مساوي کېږي y زبر مساوي کېږي په f زبر ضرب د g منفي g زبر یعنی د صورت تابع نه مشترک نیسو ضرب د مخرج منفي د مخرج تابع نه مشترک نیسو ضرب د صورت تابع تقسیم د پر g مربع. مخرج کې چې کومه تابع ده هغه
مربع کا 1 خلاص په دې شکل عمل کوي وای زبر مساوي کیږي په 2x زبر ضرب د منفي x جمع 4 منفي x جمع 4 زبر ضرب د 2x تقسیم د پر منفي x جمع 4 کل مربع خلاص راځو قاعده کې ساده کوو سرعت ساده کوو د دې مشترک نسبت په دې کې ضرب کوو او د دې مشترک نسبت په دې کې ضرب کوو وای زبر مساوي کیږي کله چې دې مشترک نسبت د دې مشترک 2 کېږي 2 د دې مشترک 2 کېږي 2 چې په دې کاوس کې ضرب کوو منفي 2x او مثبت 8 کېږي منفي د دلته یو کاوس نیسو د دې مشترک چې ونیسو دوستانو د دې مشترک منفي 1 کېږي د دې مشترک چې منفي 1 کېږي د څلور مشترک صفر کېږي د منفي x مشترک منفي 1 کېږي منفي 1 چې په 2x ضرب کړو منفي 2x کېږي منفي 2x چې په بیرته په منفي کې ضرب کړو مثبت 2x کېږي هر مثبت 2x همداسې مستقیم نیسو مثبت 2x تقسیم د پر منفي x جمع 4 کل مربع دوستان په صورت کې منفي 2x او مثبت 2x دا یو بل سره خاصېږي په صورت کې پاتې دي اتم لکمه کړ اتم دلته پیدا کړ د دې مشترک هم په دې کې ضرب کړو په صورت کې پاتې دي اتم وای زبر مساوي کېږي په اتم تقسیم د پر x منفي x مثبت 4 مربع همدغه جواب دی دوستانو 8 تقسیم پر منفي x جمع 4 کل مربع راځئ دوستانو اووم سوال ده د عمومي تمرین اووم سوال ده یوه تابع راکړې ده د دې تابع مشترک د موږ نه وخته وای مساوي کېږي 2 منفي x مربع کل په توان د 3 د دې وای زبر د موږ نه وخته دی راځو د دې مشترک پیدا کوو دوستانو د دې فورمول په اساس که چیرې یوه تابع د x د جنسه تاسو فرق کوئ چې یو یوه تابع ده د x د جنسه یا د یو بل متحول د جنسه وای مساوي کېږي یو په توان یو توان ولري یعنې ټوله تابع په یو توان ولري لکه په دې شکل دا یوه تابع ده خپل په توان د 3 ده نو د دې مشترک موږ په دې رقم نیسو وای زبر مساوي کېږي په n ضرب د یو په توان د n منفي یو ضرب د یو زبر په دې معنا دوستانو کله چې د دې ډول تابعګانو مشترک نیسو یعنې د دې ډول تابعګانو مشترک نیسو وای زبر یعنې مشترک مساوي کېږي د تابع توان ضرب د هماغه تابع په کار د توان یو کموو ضرب د هماغه تابع یعنې په آخري ځل یې توان په نظر کې نه نیسو په کار د هغې تابع مشترک نیسو هر شی چې دي د ضرب په حالت کې ورسره نیسو راځو ښایي مشترک نیسو د دې وای زبر مساوي کېږي پر راځو د n ضرب د په توان د n د n کې ما دلته 3 ضرب د 2 منفي x مربع کل په توان د n منفي یو د 3 نه چې یو لاړ شي پاتې به شي 2 3 ضرب د 2 منفي x مربع کل په توان د 2 ضرب د دلته ضرب د یو زبر یو دلته څه ده یو دلته د موږ 2 منفي x مربع ده یوه تابع ده د x د جنسه 2 منفي x مربع د دې مشترک ونیسو د دې مشترک منفي 2x مربع کېږي دوستانو د 2 مشترک صفر کېږي منفي د منفي x مربع مشترک منفي 2x کېږي ضرب د منفي 2x دوستانو دا لږ نور ساده کړو په دې شکل کېږي وای زبر مساوي کېږي په
منفي 2 x ضرب 3 منفي 4 x ضرب 2 منفي x مربع کل په دوام دی 2 همدغه جواب دی سم دا یې مشترک